السلام علیکم ملګرو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو، د نن ویډیو د یوټیوب په یو داسې دوه موضوع باندې ده چې هغه ډېری کسان نه ورباندې پوهېږي او پوښتنه کوي چې زموږ ویډیو څومره کسانو ته کتلې دا بیا یوټیوب موږ سره ناجایزه کوي. زموږ ویډیو ډېری کسانو ته نه کوي. په هغوی کې په اول کې راځي چې ستاسو ویډیو څومره کسانو کتلې ده، په هغو باندې تاسو څومره سبسکرایبر ترلاسه کړي او تاسو څومره واچ ټایم ترلاسه کړی ده. اول دا درته ښیم. دوهم کې زده امپریشن هغه څه دي چې ستاسو د ویډیو تمنیل یوټیوب ادارې څومره کسانو ته ښوولی ده. دا دوه په یوټیوب کې ډېر ضروري خبرې دي. تاسو دا په یوټیوب اسټوډیو کې هم کتلی شئ او په هغو کې دا ځینې شیان نه ښکاري، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې امپریشنز نه ښکاري، چې ستاسو ویډیو څومره کسانو ته ښکاره کړې ده، ستاسو د ویډیو تمنیل یوټیوب ادارې څومره کسانو ته ښکاره کړی ده. او دوهم چې کوم ده هغه تاسو ته دا نه ښکاري چې دې ویډیو باندې تاسو څومره سبسکرایبر ترلاسه کړي دي. او دا دوه سیټینګونه ستاسو په یوټیوب کې ښیم. تاسو چېرته زما چینل سبسکرایب کړی دی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، ځکه لایک باندې ستاسو هېڅ خرڅه نه راځي خو زموږ ډاډ او باور زیاتېږي. مننه. راځو ویډیو ټاپک طرف ته. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د یوټیوب په دوو مهمو سیټینګونو باندې خبرې در سره کوم چې هغو کې یو ویوز راځي او دوم راځي امپریشنز. ویوز هغه څه ویوز او چې تاسو د ویډیو څومره سبسکرایبر ترلاسه شوي. دوستانو، نو تاسو د هر څه مخکې ولاړ شئ کروم براوزر ته. هلته به خپله کروم براوزر کې به خپله یوټیوب چینل خلاص کړئ. چې کله مو خپل یوټیوب چینل خلاص کړ، دا پاس ته تاسو ته لوګو ښکاري. تاسو ته لوګو ښکاري د کوم ستاسو د یوټیوب چینل لوګو ده. په دې باندې به کلیک وکړئ. دغسې کوم معنی خان پرې باندې والی ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ دوستانو، تاسو به راسئ یور چینل ته. یور چینل کې به تاسو ولاړ شئ. چې کله تاسو خپل چینل ته راغلاست، تاسو به راسئ دلته دا لاین تاسو ته ښکاري ډیسکټاپ موډ، ډیسکټاپ سایډ. په ډیسکټاپ سایډ باندې به کوئ. هلته تاسو ته بیا راځي دوستانو خپل چینل او ستاسو ویډیوګانې. اوس موږ دا معلوموو چې زموږ یوټیوب چینل زموږ ویډیو څومره کسانو ته ښکاره کړي دي او څومره کسانو زموږ ویډیو کتلې ده او د هغې ویډیو په وجه موږ ته څومره سبسکرایبر ترلاسه شوي. نو تاسې په اسانه سره دلته تاسو ته ښکاري انالیټکس باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړ دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري چې 4700 نفرو کتلې ده زما ویډیو. د لږ زوم کوم چې تاسو په اسانۍ سره وپوهېږئ. 88 غنټې واچ ټایم پرې باندې راغلی ده او د دې ویډیو په وجه ماته 19+ سبسکرایبر راغلي دي. دا 19+ سبسکرایبر مې ترلاسه کړي دي. دلته تاسو د خپلې ویډیو ټوټل ډیټیل کتلی شئ. نو لایک او ډسلایک ریل ټایم اکټیویټي، مطلب په دې کې تاسو د خپلې ویډیو هر څه کتلی شئ. A to Z، له A تر Z پورې ستاسو د ویډیو هر څه کتلی شئ داسې په اسانۍ سره. اوس دلته راځو دوهم چې کوم تاسو ما ښوولی و ریچ امپریشنز یې مو ښوولی. تاسو به راسئ دا دوم نښان چې تاسو ښکاري، دا دوم چې کوم اپشن تاسو ته ښکاري ریچ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سیم کله تاسو کلیک وکړ دوستانو، دلته ګورئ تاسو لیکلي دي امپریشنز. دا اوس چې څومره کسانو ته یوټیوب کمپنۍ زموږ ویډیو ښکاره کړې ده، دا ګورئ تاسو ته ښکاري 13200 کسانو ته زما دا ویډیو ښکاره کړې ده چې په هغو کې 4200 کسانو کتلې ده او 88 غنټې په هغو باندې ماته واچ ټایم راغلی دی. 88 غنټې ماته په دې یوه ویډیو ترلاسه شوي دي. نو داسې تاسو په اسانۍ سره کوئ. ګورئ 4200 کسانو کتلې ده.
دغسې تاسې په اسانۍ سره کولی شئ چې خپلې ویډیو ټوټل ډیټیل له کروم براوزر کې خپل آی ډي خلاصه کړئ، دا خپل چې تاسو کوم چینل ده هغه خلاص کړئ او له هغو ځای څخه یې ترلاسه کړئ. دلته تاسو ته کتلی شئ چې په سرچ باندې څومره کسانو زموږ ویډیو کتلې ده، سرچ کړې ده او څومره کسانو بیا په له نورو لارو چې مطلب لینک شیر او سجیسټ او په دې باندې کتلې ده. نو دوستانو داسې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل چینل هغه ټول معلومات ترلاسه کړئ. د انالیټکس د یوټیوب تر ټولو مهم سیټینګ ده چې تاسو په هغو کې کولی شئ د خپل ویډیو ټوټل معلومات ترلاسه کړئ. دا وګورئ 4 نفرو لایک کړې ده، شاید 8 کسانو داسې شاوخوا کتلې وي. نو دوستانو داسې په دې کې که تاسو په انالیټکس باندې کلیک کوئ په دې کې هم تاسو ته همدا راځي. مثلا دا 140 کسانو کتلې ده، 4.2 واچ ټایم پې باندې راغلی، 2+ سبسکرایبر پې باندې راغلی دي د دې ویډیو د وجې ماته چې زما چینل یې سبسکرایب کړی ده. نو دوستانو دغسې په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د خپلو ویډیو ټوټل معلومات ترلاسه کړئ. اوس دلته ریچ ته راځو، هلته موږ ګورو چې امپریشن زموږ ویډیو څومره کسانو ته ښکاره کړې ده. دلته ګورئ تاسو کتلی شئ چې تقریبا 642 کسانو ته زما ویډیو 260 کسانو ته 642 کسانو ته یوټیوب زما ویډیو ښکاره کړې ده. 642 کسانو چې 101 کسانو زما دا ویډیو کتلې ده، نورو نه ده کتلې، نورو یې سکپ کړې ده. که څومره ستاسو تمنیل ښه جوړ وي نو د کسان بیا یې په اسانۍ سره ستاسو ویډیو چالو کوي او ګوري. مثلا که ستاسو تمنیل ښه په ډیزاین کې جوړي، هر سړی یې خوښوي، بیا ستاسو ویډیوګانې زیات ویورز ترلاسه کوي. او که څومره دې ویډیوګانو باندې زما کوم تمنیل نه و